چې تاسو موږ مجبوروي چې د دې سړي هغه مردار اډوکي هم سپیو ته دی باندې واچو. موږ دې ته ما مجبوروي. ما مجبور کړي. ما 3 میاشتې مخکې قول کړی چې د په قبر به تشنابونه جوړوم. مخکې مې ککوه کنه کو وسه نه پرېږدم. دا سړی خاين ده. دا خو د دې پردي ټوپک په زور اتل شوی ده. د دې پردي ټوپک په زور قهرمان ده. کني اړتیا څه ده چې تاسو د نجیب قبر ته د ټوپک سره راځي هلته ګولونه ږدئ. یوه خبره به ضمناً بله مو کوم چې تاسو موږ مجبوروئ چې د دې سړي هغه مردار اډوکي هم سپیو ته دی باندې واچو. موږ دې ته ما مجبوروئ. ما مجبور کړي. ما 3 میاشتې مخکې قول کړی چې د په قبر به تشنابونه جوړوم. مخکې مې ککوه کنه کو وسه نه پرېږدم. وخت به دا ثابت دی. نه قطعا دا به قطعا نه پرېښودل کېږي. دا واور ځکه دوی موقع ته لکه څنګه چې جهل په قبر باندې د ابو جهل په قبر کې د ابو جهل په کور کې تاسو لاړ شئ حرم مکې کله لاړ شئ د ابو جهل په کور کې هلته تشنابونه جوړ شوي دي. حمامونه یې جوړ کړي دي. داسې به د دې وحشي قاتل په قبر موږ انشاءالله د بولو ځایونه جوړوو. تاسې دې په دې خبر وایي. او دا د ارزښتونو جګړه نن ویلي وو چې موږ په مړو پس خبرې نه کوو. نجیب مردار شو، کار اخلاص شو، په مړو پسې موږ خبرې نه کوو. خو تاسې موږ دې ته مجبور کړي یو. مجاهدینو دوی د عفو په بدل کې قاري صاحب جهادي رهبرانو مجاهدینو د هغه وخت د شهیدانو له وارثینو سره ژمنه کړې وه چې نور به موږ کمونیزم ته سجده نه کوو. دوی چې له خپل عهده واوښتل اوس خو په کار ده چې یو لو پې باندې ګډ سي نه. بالکل واقعیت د مبین صاحب باندې ملګري راواخت سوال لري. نجیب شاهین کندوزای صاحب بیرغ د موږ له خوا ښکل کو. راشه سوال دی وکړو. مهرباني سوال ته دی راشه. السلام علیکم جنرال شاهین قاری صاحب پوښتنه د سلامونه نه کېله ټول ملګرو دوستان ته. قاری صاحب خاصه خبر आवाज قبل راځي. شاهین کندوزای صاحب دسې د هغه بیل د سترګو د کندوز په هغه کې یو سیمه ده د هغه خاکنۍ په نامه د یو سیمه ده چې دغه نجیب کمونیزم شهیدانو چې اوس خاوره خلک وړي چې په دې سترګو وینو چې څو خاوره کاږي دغه شهیدانو هډوکي راوځي تر اوسه پورې. دغه شهیدانو داسې میندې خویندې چې پرتې دي تر اوسه پورې په تمه دي چې ما زمون به او هغه له تورو خاورو لاندې کړي دي. مننه. یو سوال بل ملګری راواخلم جنرال صاحب. قربان مشم ملګرو تاسو کوشش وکړئ چې لږ ذره ځای سټوډیو کې پرېږدئ تر هغو موږ قاري صاحب راواخلو بیا انشاءالله ټول ته موقع ورکوو. د چا چې سیګنال یې کمزوري اوس ته درته وایم چې نشم راجګولی هغه د ګیله نه کوي. هغه زه قصدا قطع کوم ځکه سټوډیو کې هجوم جوړیږي نو په دې خاطر چې بار یې نشم جګولی نو زه یې قطع کوم او بار بار یې نوم ځکه نه اخلم چې تا ته سیګنال یې کار نه کوي. دلته خبرو منځ کې وقفه راځي. نو محترم قاری صاحب سعید خوستینه مو هیله ده سټوډیو مو ورته خلاصه کړې. زدران صاحب تا قطع کوم چې تر هغو پورې موږ سره قاري صاحب په اړیکه کې شي بیا به انشاءالله زه تاسو درته راواخلم. او مهرباني او قاری صاحب ته خو دلته یې که نه و غږ قاری صاحب دغه ورور دغه خبره وه چې تا کېدای شي په خپلو خبرو کې یاده کړې مې چې ډېرې میندې اوس هم په دې امید او انتظار دي چې زما بچوڼه زما لخت جګر به کور ته راځي در حال کې چې هغه یا په پولیګون کې یا په صحرایي دښتو کې دی
کمونستانو د ظلمونو د وحشتونو ښکار شوي دي یا د دوی په سکنجه خونو کې، نو هغه مورګانو ته څه پیغام ویلرئ؟ مبین صاحب محترم، الحمدلله د نجیب او د کمونستانو الحمدلله مجاهدینو انتقام اخیستی ده او لا به هم د دوی نه انتقام اخیستل کیږي. خو یوه خبره ده، زما خپل مبین صاحب ته ما مخکې ویلي وو، شاید په د لایف کې ما ویلي وي کوم وخت، زما خپل د مور طرفه نیکه چې ده او د مور طرفه ماما مې، د مور ورور مې، دا دواړه کمونستانو ژوندي ورک کړي دي، نه نه ورک دي، نه یې مړی معلوم ده نه یې ژوندی. نیکه او ماما دواړه دا د ما خبرې اوري خلک، مور له خوا نیکه مې ماما مې دواړه، زلمی ماما مې دا روسانو وړي تر اوسه نه دي راغلي. زما هم همداسې، در حال کې چې د مونږ مور بل ورور نه لري، دا یا ورور یو دا روسانو وړی دا شپږ خویندې وې، بس دا یتیمانې پاتې شوې. دا زموږ خپل نیکه چې و حاجي عبدالهادي نومېده، په خوست کې مشهور سړی ده، دغه کمونستانو د روسانو ملګرو ویوړو او ژوندی ورک ده او ډېر هغه دا و ډېر اوازې داسې وې چې په خوست کې د خجمتون په نوم یوه تپه ده، مشهوره تپه ده، په دې کې ډېر زیات خلک دوی ژوندي دفن کړي وو. دوی ته به په دې کې به یې داسې تونلونه به وکنل، ژوندي انسانان به یې ور واچول، پاسه به یې دا بلډیزر او راوستو پرې او خاورې به یې پرې تویې کړې، ژوندي به یې د خاورو لاندې شاهین قندوزی صاحب د قاري صاحب اواز تا ته صحیح راځي، ما ته بند کېږي. شاهین قندوزی صاحب د قاري صاحب اواز تا ته صحیح راځي؟ आवाज बिल्कुल सही ده، आवाज सही ده. اورم ملګرو که د قاري صاحب اواز صحیح ما نو مبین صاحب دغه خلک چې د نجیب تلین المانځي، دا د ارزښتونو مسله ده، دا د موږ ارزښت ده. د نجیب تلین المانځل په دې خاوره کې دا معنا چې دلته هغه خلک چې د نجیب د کمونستان لیدلی دي د هغوی وژنه په حقه وه، هغوی په حقه وژل شوي دي. حال دا چې هغه مظلومان وو، هغه په ظلم وژل شوي دي. د نجیب المانځل، د نجیب د تلین المانځل د دغې شهیدانو وینو ته، د دې شهیدانو یتیمانو ته، د دې شهیدانو کونډو ته سپکاوی ده، د دې ملت جهاد ته سپکاوی ده. د دې ملت جهاد که نه مني سیکولران او کمونستان به یې نه مني، خو دې ملت جهاد ده، هغه د دې ملت برحقه مبارزه وه. د روسي اشغالګرو او د روسي اشغال او د کمونستانو په مقابل کې چې د ولس توپک راخیستی و، توره یې راخیستې وه، هغه د دوی حق و او برحقه مبارزه وه. مایوان رور سلام علیکم. د نجیب ګاواک چې طالبانو په دار کړی د دا کچا سره وي ما ته د واټس اپ باندې راولې. دا څنګه نن دا ما سیګنالو کې مشکل ده که څنګه د خالي صاحب غاک مایک باندې راځي. مایوان صاحب غاک به درځي؟ ټولو نور خاصه انکه راغلی خو نو د مبین نه خطای څنګه ملګرو لایف خواز باندې ملګرو مبین نه خطای مایوان یغه عالم باندې خطای له هغه
مایوان صاحب مهرباني وکړه مایک مخلاص کړئ وروره زمونږ انټرنیټ شبکې کې څه مشکل ده ان شاء الله اواز بند کیږي چې زما اواز صحیح ده تاسو ته ملګرو اوس دلته یو هلک غږ دې راځي کالي صاحب غږ دې راځي ما غږ درځي غږ دې راځي مهرباني وکړه سوال ته دې راشه تر هغو پورې به قاري صاحب بیا سوال درته جواب کړي مهرباني نجیب په باره کې دې نظر غواړو اورې مومن صاحب اورم وروره مهرباني وکړه اورم وروره ودرېږه چې زه د جنه تاسو خبرې کوم مایوان دا وروره هر وخت ګوره ته مونږ ته لایف خپرونې کې انټرنیټ دې کمزوری ده مشکل چې نه راخلو بیا وایي چې دا د هغه ده زه مجبوره نور څه وکړم 20 وارې ما لایف خپرونې قطع کړلې بیا راشئ بیا دلته 20 وارې اورې انټرنیټ چې کمزوری نه کېږي نن دې ما انټرنیټ کې لږ مشکل ده نشم کولی چې صحیح اواز هغه کړم قاري صاحب محترم دې مونږ غږ تاسو ته راځي دغه ورک هلک سره مهرباني وکړه ورک هلکه زه سر د دې دپاره مې نه ده اخیستلی وعلیکم چې دغه تصویر ما سره نه و نو تا د نجیب تصویر لګولی باید چې زم یو څه تا ته مهرباني دې وویل چې که چېرته دا د خپل خیر ما تصویر پیدا که ما جواب دپاره تصویر مهرباني وکړه ورک هلکه او زه صرف دغه تصویر ته انتظار وم بس د دې په خاطر مې یو نه ډېر وګوره بس دا کافي ده مهرباني وکړه سوال ته دې راشه سوال تصویر جنګول در سره نه کوم صرف دا درته ښیم چې موږ دغسې اتلان یو مطلب دغسې غازیان یو په نرمه درته په دار راځواړم که خبرې که کوې دا د سینې عکس به د کافي د هغه د مقابلې د هغه د جواب دپاره زه نور څه نه وایم دغه عکس درته وړاندې کوم مهرباني سوال ته دې راشه دا څنګه کافر و په څه حساب باندې کافر و که نه زه دا پوښتنه لرم نه کافر مونږ نه دي ویلي صرف د دې عکس دپاره د دغه عکس کافي ده بس کمونیست ولې و ښځه قاري صاحب مهرباني وکړه اوس ده ته ووایه کمونیست ولې و نو کمونیست دی په خپله خوله کمونیست و د ده د خپلې خولې خبرې دي چې دی وایي چې زه کمونیست یم او دی د کمونیزم یوازې کمونیست لاری و په څه وجه باندې داسې و دا چا ویل ما خو د ویډیو ونه کتله داسې که نه چې ده ویل زه کمونیست یم څنګه ده خو ما کومه ویډیو کوم خبر ما د ده نه ده کتلی پوه شې ده ویل چې زه کمونیست یم کولی شي ما ته یې وښیې نو خو تباهي خو په همدې ځای کې ده چې تا کتلې نه ده ته باید وګورې ته باید د نجیب په اړه معلومات وکوې دقیق معلومات وکوې چې معلومات مې نه وای وروګل ما څه کاوه زما یوټیوب ته لاړ شه ګوره زما ټویټر د په اړه ما ویډیوګانې نشر کړي دي هغه ویډیو مې هم نشر کړی ده چې دی په لیلین باندې درود وایي او د لیلین تاسو دروغ وایي پوه شو قرآن دو طرفه استعمالوئ پوه شو صحیح نه استعمالوئ پوه شو نجیب قرآن نه به تا ته خبرې کولې تا نه منله دغه عکس چې ما درته ګوره لالا دروغ ده دا عکس دروغ ده ګوره ما درته دا کس تا کړی ولګم چې دی په لیلین باندې درود وایي هغه دلته پلی کړه لیلین باندې چې دی درود وایي دغه عکس چې ما تا ته وښوده دا دروغ ده دا خو قسم خدای ما په خپلو سترګو لیدلي دا عکس دا نه دا دروغ نه ده په خپله دا وګوره ویډیو دې رالېږلې قاري صاحب محترم ویډیو مې در ولېږله ها صحیح شو دا ده زه ویډیو پلی کوم اوس ویډیو یوټیوب کې ده یوټیوب ویډیو مې درلېږله بین صاحب دا بله ویډیو کله دا د نجیب چې لیلین باندې درود وایي بس صحیح شو همدغه دا نجیب سے درود وایي اول دا د لیلین والا پلی کې دا لیلین باندې چې دی درود وایي
او صحیح وروسته د لینین قبر سر ټیټوي، بیا د هغې نه وروسته د خرپاسې مرکه هم پلی کوي. صحیح. قاري صاحب ته تر هغو پورې خبرې کوه، دلته په دې هغه کې لږه ستونزه ده، هغه به زه پلی کړم. ښه زه دغه د نجیب لاروی درته راخلم، ته د سره خبرې کوه، زه هغه انشاءالله صحیح کوم. نو دغه ورونه که چېرته یوه پوښتنه دا وکړو چې نجیب د هغه وخت کې د افغانستان واکمنو چې وخت کې روسان دلته راغلي وو، افغانان یې وژل، هغه وخت دی خاد رئیس پاتې شوی دی. په هغه وخت کې دی د خاد رئیس پاتې شوی دی چې د افغانستان په درو برخې افغانان د هېواد نه تښتلي وو، د هېواد نه تېښتې ته مجبور شوي وو، او د هېواد لکونه انسانان د جنگ بمبار او د وژنو په داسې یو وخت کې، یعنې اصلا که چېرته د نورو ښارونو چې یو د خاد رئیس وي، د ټول افغانستان د خاد رئیس وي، تاسې د هغې په اړه څه فکر کوئ چې دا به څنګه سره قاري صاحب زما خبره واوره، چې سره روسان سرې لښکرې په هېواد دا اوس یې ماجر کېږي، دا څنګه کېږي؟ دا اوس یې تاله لاسه ماجر کېږي که نه؟ اوس ولې د تاله لاسه خلک ماجر کېږي؟ نو ګورئ ته بلې خوا ته منډه وهې، بلې خوا ته منډه مه وهه. زما لپاره چې مهاجر شي، زه هم مجرم یم، چې زما تلین څو زما خو دا هم غلطه خبره ده، زما تلین نو خو بیا هم مجرم یم، که دا رښتیا بیا زه هم مجرم یم، زما تلین دم مانځي، ما ته قاتل او خاین وویل شي که چېرته واقعیت وي، مانه څوک مهاجر شوي وي. خو زما پوښتنه دا ده هغه وخت کې چې نجیب د خاد رئیس و، نجیب په دې هېواد واکمن و، په هغه وخت کې د هېواد کې دوه برخې افغانان د هېواد نه تښتېدلي وو، په زرګونه افغانان شکنجه شوي وو، په زرګونه افغانان د خاورو لاندې ژوندي ښخ کړل شوي وو. د دې مسؤل نجیب دا او که نه ده؟ داسې وخت چې یو څوک واکمن وي هغه تاسې څنګه بولئ؟ سوال دا ده. بلې خوا ته که چېرته منډه قاري صاحب متاسفانه د انټرنیټ ستونزې له وجه نشم کولی چې ویډیو پلی کړم. دغه لاندې کاس وروره مهرباني وکړه، دغه سوال به م راواخلو، بیا به حبیب رحمان ته لاړ شو. ملګري په سټوډیو کې ډېر منتظر دي، کوشش وکړئ دلته عکسونو هغه نه تېر شئ. قاري صاحب محترم د مونږ غږ درځي؟ قاري صاحب حبیب رحمان د مونږ غږ شته؟ انجینر صاحب غږ مې شته؟ هو غږ دې شته، بلکل غږ دې شته. او صحیح شو، صحیح شو. حبیب رحمان وروره مهرباني وکړه، دغه بل دلته ناست د کاره وروره نه ډوډۍ خلکو ته ورکوي، نه چای ورکوي، نه خبرې کوي، دا به قطع کړمه. مهرباني وکړه حبیب رحمان ورور. حبیب رحمان ورور د مونږ غږ که درځي مایک مو خلاص کړئ وروره، مایک مو بند ده. ښه وطن ګوند تا ته حبیب رحمان ورور مهرباني. السلام علیکم جنرال. وعلیکم السلام. ښه وطن ګوند مهرباني وکړه. سلامونه او نیک هیلې ټولو ته وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ او صحتمند اوسئ. نن د ډاکټر صاحب د شهادت تلین و او زه چیرته و؟ په کابل کې د پنجاب د خوا شهید شوی و، د پنجاب د مزدوران. ودرېږه کوم چې کې و؟ د خو دروازې پسې تړلې وې، ډیران کې و، چرګانو فارم کې و، مرغانچا کې و، چېرته یې تلین؟ تلین ځای خو یې راوښیه.
حکمتیار صاحب بیا اختار درکړی ظالم هغه پخوانی ډار او روب وسم دي تاسو په دې زړو کې ستا بیا منډې ټینګېدلې نه چیرته وتلې نه چیرته و د خلکو په زړو کې و د خلکو صحیح ده د خلکو زړو کې د مونږ موضوع دا نه ده په لیلند دروندویون کې د نجیب د زرګونو افغانانو قاتل په دې د مونږ موضوع ده ته تلینې چی شي تلین چا مړ کړی و ولې مړ کړی و څه ګناه یې کړې وه کوم جنه راوستی و کوم جنه طالبانو راوویسته په دې خبرې وکړه نجیب چې کله مړ سو تاسو خپلو دښمنانو ته ولې پیغلې لورګانې په نکاح کولې دا راته ووایه د شرم جای دی یو څوک چې دومره مجبوره شي چې خپل دښمن ته لور خپل ورکوي یو کمونیست یې ورکړي بل راسي وایي د ما لوره مو کړه ته په دې خبرې که غیرت لرئ ناموس لرئ عزت لرئ د پرون تاسو مجاهدینو داسې ګونډه کړې وای چې هر خطي هر پرچمي خپل لورګانې په تحفه کې ورکولې تر څو یې پلرونه ژوندي پاتې سي نن چې کمونیست ژوندی ده دا د لور قرباني وه د هغه لور قرباني ورکړې د کمونیست لور قرباني ورکړې شپېته کلن مجاهد ته یې نکاح کړې ده که نه زه بېلګه لرم دلته موږ سره یو کس ستا د ده ورور هم د کمونیستانو لور کړې ده تاسو کمونیستانو لورګانې خپلې مجاهدینو ته تیار د سره ناست ده تیار د سره لایب کې ده وکړه قسم درته کوم ستر یعنی تاسو دونه یعنی څه ستر جنرال صاحب چې د ما هغه دښمن چې زه په جیل کې وم او دی پرچمی او راغی هغه دښمن اخر دې ته مجبور سو چې خپل لوري د ما مشر ورته ورکړه دا د دې کمونیستانو هغه غیرت و دا د دوی حیا دروغ وایي دغه د مخامخ ناست دغه د مخامخ دغه وطن ګوندوالانه د ورېنداره د یو کمونیست دغه وطن ګوندوالا چې دا پار لایب کې چېرته لایب کې د هندوانو مې دی پکې دا خو بیخي مراجعه کوي بیخي نه پرېږده دا ډېر ښه نو دې نه خو نخو مونږ زده کوو ګورئ تاسو دونه شهوت پرسته خلک چې د شهوت دپاره تاسو دین هغه کوئ خرڅوئ تاسو دونه شهوت ما غږ لرئ ښه مهرباني هو غږ دې لرو مهرباني وکړه قاري صاحب زورم تناخ خپل ما ته په خپل ولایت کې معلومه ده چې کمونیستانو د ماتې نه وروسته څه کول مینو ته یا ملایانو ته نکاح ورکړي هم د ډېرو ځایونو کې داسې وشول اوس ته معلوم دي په هغه ځایونه چې د کمونیست لور به وه مجاهد ته په نکاح کړې ده او مجاهد ته یې ورکړې ده موږ د دې شي خلاف نه یو خو د دوی په خاطر دا کار کولو چې دوی غوښتل چې خپل ځان د دې لارې وساتي خپل ژوند د دې لارې وساتي دا د خپل ځان او خپل ژوند د ساتلو لار بلله بلکل ښه دغلته یو هلک ده هغه لاړه ښه دغه د وطن ګوند بل راغی مهرباني وکړه وروره ملګرو دغلته چې څوک وي خپل نوم دې ډایرک وایي نوبات چې راغی نوبات کې د خپلې خبرې کوئ ذاتي دې ته مه هغه کېږئ چې زه بار بار درته غږ کوم کوشش وکړئ د موږ لایف د محدود وخت دپاره وي کوشش کوو چې ډېر کسانو سوالونه واخلو قاري صاحب د تا خوا کې ملګري ته یو غږ پې باندې وکړه بصیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مهرباني بصیر افغان سلامونه علیکم احترامان خالد صاحب محترم مبین صاحب محترم انجینر صاحب محترم ټول سلامونه علیکم وړاندې کوم وعلیکم السلام پوښتنه مې خالد صاحب محترم سید پوستي ته راځي دا د ډېره وخت نه زه تعقیبوم خو لیکن د انټرنیټ د نه ستونزې له وجې ځینې مثال نه شم کولی چې مثال د قاري صاحب مبارک او ستاسو غږ واورم نو پوښتنه مې دا کوله چې اوس مبین صاحب یوه یادونه کوم چې دا د خیرخوا صاحب نوی مرکه ډیره مهمه ده دا په لایف کې پلی کولو زه در لګم دا ویډیو د واتس اپ ته در لګم تاسو پلی کوئ خبر د انجینر صاحب زوی ته ولګم هغه به پلی کې د ما انټرنیټ متاسفانه قاری صاحب نن کمزوری ده زه نشم کولی تر اوسه پورې هغه ویډیو ما ته پوره نه ده رسېدلې زه به د انجینر صاحب زوی ته ولګم که هغه په جي باندې وي انشاءالله قاری صاحب ماته راولېږه ماته انجینر صاحب ته به ولېږم انجینر صاحب صحیح ده
او هغه ته ولګه د ما سټوډیو ډیره کمزوره ده. ها وطن ګوند مهرباني وکړه. بصیر جان ته خپل خبره ته ادامه ورکړه تر هغه پورې باغه ویډیو برابر کړي. ما دا یو څه پوښتنې مې ذهن کې وي، مطلب د امارت په اړه باندې، او اوس خو دا موضوع چې دا د ډاکټر نجیب په باره کې ده، نو غواړم یو څه پوښتنې وکړم چې زما ذهن کې راګرځېدي. ما غواړم د دې په باره باندې معلومات وکړم چې آیا دا بعضې خلک ولې ډاکټر نجیب ته شهید وایي؟ آیا دا رښتیا حقیقت شهید دی؟ او دوهمه پوښتنه چې اکثره زموږ ځای کې ځای به درته په نښه کوم نو زیات مطلب دا کمونستان او دا خلکیان ډېر وو. زموږ استادانو حتی د لیسي د دورې استادانو کله به چې درس کاوه هر وخت به د نجیب ستاینه او صفت کوله، حتی تر دې به ویلي چې دا موږ ډېر هغه یو وطن پرستان یو، مطلب موږ ته هر څه د وطن آبادي مهمه ده. آیا دوی وطن جوړ کړی ده او که نه؟ که چې وطن جوړ کړی د دوی کوم وایي چې موږ وطن جوړ کړی ده، هغه لاسته راوړنې د دوی کړنې او د دوی په هغه باندې چې لږ معلومات وه چې ډېره مننه به وي محترمه. وطن ګوند مهرباني وکړه. وطن ګوند مهرباني وکړه. دواړو سوالو ته بیا قاری صاحب جواب ووایي. وطن ګوند سلام علیکم. خلقی دا اوس خبر نه اوري. خلقی پرچمی غږ مې اورې؟ نن مو د نجیب تلین چیرته اخیستی؟ کناراب کې، تشناب کې، ډیران کې، مرغانچه کې، کوم د روغتون کثافات خانه کې چیرته مو تلین واخیسته؟ تاسو خو چاپرې نه کړو. د پاساره کوم درته 5 کسه کلینډران ولاړو چې موټر هم درولي، کلینرانو سایل کوو چې دا دلته څه چل ده، د کوم یابو څه خبره ده؟ له ډاره مو هغه عکسونه داسې نیولي وو چې چیرته به کوم داسې ببرشیر افغان ولیده بیا به یې داسې جب کې ننویستی. خلقیانو غیرت خو ما ته معلوم ده. شاوخوا مې 50 کوره د خلقیانو تقریبا د 21 کال عمر مې په ټولو باندې مې حکومت کوه، د ټولو ملک وم. خلقي خو ما ته معلوم ده. نو راځئ د خلقیانو تعریف کوئ. ای خدای مو خوار نه که بې غیرتانو، د دې په خاطر چې ژوند مو باید چې لورګانې مو خپلو دښمنانو ته ورکړلې. غیرت خبرې مه کوئ چې مونږ ژوندي یو، هېڅ کله دا خبرې ونه کوئ. ګوره خولې مو در باندې ماتوو. مونږ لا تر اوسه پورې هغه پخوانی عزم، دریځ، ولوله او جذبه لا تر اوسه پورې په چا خرڅه کړې نه ده. نه مو دریځ داسې ده چې لیلن سره ودرېږو په امریکا مرګ ووایو، امریکا سره ودرېږو په لیلن مرګ ووایو. بې غیرتانو تاسو خو لینن سره هم خیانت وکړله، سپینې ماڼۍ سره مه مو وکړه. د دواړو جاسوسي مو وکړله. پرون مو مجاهدینو ته لورګانې ورکولې، سبا که طالبان راغله هغوی ته به یې ورکوئ. نه ګوره طالبانو مبین صاحب اورئ؟ جنرال صاحب غږ مې اورئ؟ غږ دې لرو. مبین صاحب تر ټولو بده خبره دا ده چې د دومره امکاناتو سره دا نظام هم ټول د دوی ده، او فوز لري، اردو لري، او دا اردو هم ټوله د کمونستانو ده، کمانډو هم د کمونستانو او ملحدانو دي. په دې کې خو څومره جنرالانو افسران چې دغه ټول کمونستان دي، د غني ملګري دي په دې اردو کې یا په دې کمانډویانو کې، په دې ملي امنیت کې. په دې کې خو یو هم بل څوک نشته، دا ټول کمونستان دي. او غني خو دا کار وکول چې دا ټول نور بیچارهګان چې وو، دا د پخواني مجاهدین څوک چې وو یا پټکیان مټکیان، دا د ډالرو مالرو چې په نشه کې نشه کړي وو، نو دا بیچارهګان ټول وغورځول، د دندو نه یې وشړل، پسې ټول یې تقاعد کړلو. نو دغه نوي تازه کمونستان یې راوستل چې زاړه کمونستان دي. نو دغه اردو، دا کمانډو، دا ملي امنیت، دا دومره فوزونه، دومره وسایل، دومره امکانات، دومره پاچاهي او دومره رسنۍ، د دې سره سره بیا هم دوی ونه کړل شول چې نن په کابل کې د کمونیست نجیب تلین ورمانځي. ګوره دا څومره د بې غیرتۍ خبره ده. او دا سړی څومره ډارن دیکتاتور ده، غني څومره ډارن دیکتاتور ده. هلته د مسعود تلین منځل کېږي، د رباني منځل کېږي، د نورو لنډغرو منځل کېږي، د عبدالولي مزاري منځل کېږي، خو دوی د نجیب نشي منځلی.
او قبر ته ورځي ته به وایي چې چېرته په کوم ځای کې عملیات کوي دا قبر ته چې نن دوی ورغلي وو داسې ورغلي وو لکه چېرته چې په عملیاتو تللي وي و دې خدای ظالمانو قبر ته لمانځ غونډې ته ځئ که چېرته په کوم طالب په کور عملیات کوئ خو که نران یې ورشئ سم بې وسلې دا خلک دې لاړ شي ولس ته که نه خو ولس نجیب په زړونو د دوی په زړونو کې ځای لري نو خو ورشئ نو تاسو د توپ او ټانګ او توپک او رینجرو سره ولې ځئ دوی او حال دا چې دا ګردیز ښار ته نږدې هم ده دې سره سره هم بیا دومره په جوش و خروش او دومره په هغه کې ورغلي وو تا به ویل چې بیخي هلته په هغه کې لوی عملیات یې پیل کړي دي لوی عملیات پیلوي ځکه دا خلک بې انتها زیات دا تاسو به هم ګورئ که نه د امریکایانو د تیښتې سره دا خلک بیخي د جنګ روحیه او غیرت نه لري او تاسو د کمونیزم تاریخ وګورئ کمونیزم چې دا کمونستان دا بېادبي ډېره معاف دا سخت بې غیرته دي